دی اوس موږ ته وایي چې موږ به د سپورټ وکړو، موږ به د حمایت وکړو. الله اکبر. د مسلمانانو ته وایم کوم د اوس ډله په یو قبرستان کې وګوري چې ځانونه ورسره ښخ نه کړي، دا وصیت وکړي چې موږ په قبرستان کې کوم د اوس ډله ښخ شوی چې موږ پکې ښخ نه کړي. یاد وساتئ ځکه د یو د اوس ډله له لاسه ټول قبرستان په عذاب کې وي، ټول په عذاب کې وي. قاری محترم چې یو ډله د اوس په قبرستان کې عذاب د نور تم رسیږي، دا د ما کتاب ده دا د ما کتاب ده. ولې دې ته عذاب ورکولی کېږي؟ دا په دې خاطر چې دا ولې د دوسانو په څنګ کې ځان دفن کړی، د بل ځای کې ځان دفن کړي. په مړیتوب کې به د لا د اوسو ډلهګانو ملګرتیا نه کوئ. دا خبرې اکثر رښتیا کېږي، ګورې مه کوه. خبرې اکثر رښتیا کېږي، اکثر څه چې ستا خبرې ټولې رښتیا کېږي مه کوه. د تاسې د په الله قسم وي، د تاسې د ما عبدالرشید جان ته وګورئ، دا ملنګ، دا مؤمن، دا په پیغمبر او په دین مین. نو دا تاسې سبب وځي د ما ابابیل جان ورسره بابا عبدالرحمن صاحب دغه دا پرون چې کومه یوه هلاکه سوې ده او دغه د اوس ځان خودکشي کړې وه، د دې په قبرستان په دې کې ورسره دفن کړي. تو خپل خدای الله دې زما دښمن ورته نه ورسوي، هغه همسایه کوي نه. زه څه درته وایم؟ دا وصیت وکړي، دا وصیت وکړي چې موږ به په داسې خو د موږ بیا بل غضب هم ده، موږ به نه پښتانه داسې د خدای په غضب اخته یو، د یو بل په قبرستان کې یو بل پرېږدوم نه نه پوهېږم د یو بل لکه د پلار. والله زه دا خبره د دې پښتنو په منطقه کې په خدای قسم یو چا راته ویل، یوه زنانه وه، نو د دې مور و پلار نه پوهېږم چې له کوم ځایه، خو دغه د مسلمانانو په حال دی الله رحم وکړي، خو یو ځای بل ځای ته تلل او راتلل، نو وفات سوي وه. په رب قسم کوي په لسو کلو کې د قبرستان ځای ورکول. موږ بیا وایو موږ پښتانه د سړي زمن یو، موږ بیا وایو چې موږ تر هر چا ښه مسلمانان یو. په دې یعنې دا ماته دا واقعه راغلې، دا ماته شخصا قاری صاحب محترم په دې کې یو خبره زه درته ستاسو په دغه کې اضافه کوم. دا داسې حساب د قاری صاحب محترم چې هر کله هر ولس چې دی ځان ته مځکه اخلي د قبرستان دپاره، نو هغه کې زیاتره کسان بیا شراکت نه کوي. نو کله چې شراکت نه کوي نو هغه وایي تاسو بیا د هغوی مړی نه پرېږدئ چې په دې قبرستان کې ښخ کړي. اصل کې دا خبره داسې ده. صاحب نه خرابوه، بس یو شی په خوله باندې راغلل خو ګزاره مې وکړله. په خوله باندې راغلل الله خیر شي، خیر ما لږ وخاندئ انشاءالله بیا صحیح کېږي. اوس وګورئ، یعنې دا خو د دوی اوس خپل حق ده، لیکن یوه منطقه نه ده، یوه منطقه یو خو هغه منطقي دي چې هغه عذر لري، ډېر لوی لوی منطقي دي، او دا په حکومتونو باندې هم کېږي چې حکومتونه د قبرستانو دپاره ځمکې مقررې کړي نه، حکومتونه د قبرستان لپاره ځمکې باید ورکړي. د موږ تاسې ملکونه خو دومره پرمختللي هم نه دي، لیکن د موږ تاسو بخل درته ښیم، اوس د تا قبرستان د ولې د بل چا مړی پکې نه پرېږدي؟ تاسې اوس وګورئ، زه یوه بله خبره درته وکړم، د موږ تاسې دا د پښتنو په منطقو کې چې کله یوه ښځه مړه سي، دا ښځه به د خسر په کلي کې نه دفن کېږي د خپل خاوند سره، له خپلو بچو سره. دا به چیرې ځي؟ لرګي. دا کوم دین وایي؟ دا ولاکې د هندوانو په کتابونو کې د څه شي؟ د هندوانو په کتابونو کې په ګیتا کې هم نشته قاری صاحب. ولې پلار او مور بچي باید وي د یو بل په څنګ کې، ځکه په کتاب کې راځي په روایاتو کې کله چې یو څوک مړ سي انور مړي الله جل وعلا ورباندې خبروي، ورباندې خبرېږي چې پلانې راپسې راغلل. الله حتی کله چې روح د اسمان په طرف د علین په طرف باندې لاړ سي، د ده له ټولو مړو سره هلته ملاقات کېږي، پلار وي، تره وي، مور وي، او چې علین ته تللي وي له ټولو سره هلته ملاقات کېږي د دې مړي. چې روح دې لاړله هلته د ملاقات وسي، بیرته رب العالمین جل وعلا د روح ته وایي چې زه اوس لاړ سه هلته جسم ته لاړه سه، ځکه هلته اوس له تا نه
په تا باندې مې لازم کړي د استبال ته سوال او جواب ورکړي دي من ربک وما دینک ومن نبیک. لمړي چې روح جدا سوله اولنی کار چې کېږي د ده له خپلو قریبانو سره په علین کې چې مؤمنان وي مسلمانان وي علین ته تللي وي نه سجین ته علین ته د ده ملاقات هلته له اول هلته له ارواحو سره کېږي. پوښتنې ځینې کوي چې پلانی چیرې ده پلانی چیرې پلانی راغلی دی ورته وایي چې پلانی که د چا روح په علین کې نه وي یعنې د ګناهونو په وجه سجین ته تللی وي یا ګناهګار فاسق او فاجر وي نو څه چیرې ده دی ورته چې هغه خو راغلی ده نو وایي دلته نسته نو دوی پوهه چې هغه چیرې تللی ده سجین ته تللی ده. بالکل. ښه قاري صاحب محترم نور ملګري به هم راپورته کړو ونیم سوالونو پوښتنو دپاره. راځئ په خیر راځئ بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب محترم مینه دې درته ډالېږي مایک بند خبره خو پوره ظالم الله مهدي عطا خان مهرباني چې پوښتنه خو نه لري. الله وبرکاتہ. دا د ما دپاره پوښتنه وه چې قاري صاحب دا ښکلی غږ مې واورېد دا ټولو دغه ډېر په ښکلي وخت کې راغلی چې ټوله یوه خبره مې واورېده. الله دې سرلوړی لاره آباد وسي. الله مو قدرمن سرلوړی کړه. قاری صاحب دا د ادرې په باره کې د قبر په باره کې که دا غصب سوي منځه کوي په دې کې یو څوک خوښوی شي یا څنګه کوی شي؟ دا داسې دبې به دې ووهي افغان صاحب داسې دبې به دې ووهي پورته به غورځي لکه په کټو کې چې چرګ غورځي داسې به دې وهي. خو که نه اکثرو خلکو دا کار کړی غصب کړي منځو کې کوی ادرې جوړې کړي دي. دا خو په ژوند کې هم تباه دي په مرګ کې هم تباهي نه. بالکل. دا د مو خو ټول شیان رواجي دي د مو خو ټول شیان رواجي دي ټول شیان مو رواجي دي. ښه راځئ په خیر علي بارک الله فیکم قدرمن سي. جان راپورته کوی نو څوک یو دانه د دغو خپلوان به راپورته کړم ته دلته راسه په نوم باندې د دا روچت کې د کلیسا مزدور ودرې لږ صبر لږ حوصله. ښه راځئ په خیر. نه دا نه دی. عبدالخالق صاحب تاسو څه پوښتنه نه لرئ؟ السلام علیکم قاری صاحب محترم نه قربان سم بس نه زه تاسو ته به دا ځای به لږ خالي کړم چې د ملګري نور کسان راپورته سي. زه مکرمات کس نه ټول ملګرو ته ځای ورکړم. زه ورځه ته هم ورځه په خیر. دوستانو وخت لرو تاسو فقط دومره وکړئ چې دا لایف بندیزونو سره مخامخ دي دا اکاونټونه چې در سره پورته یې کړئ که نور اخلاص او صداقت مو په وس کې نه وي له موږ سره خو ابابیل نسته. الله جل وعلا دې خوشاله کړي چې هر چیرې وي نو کوشش وکړي لایف در سره پورته کړي چې دا لایف نه اکاونټونه دا نه کسان نه پوښتنه کوه. راځئ په خیر علي راځئ علي بارک الله فیکم. ذوالفقار نوم د کسو نوم دی د مایک ته کولو ګرین ډي پی والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب خیر جوړې برابر تاسو ټول ته سلام. قدرمن سي الله مو قدرمن کړ. قاری صاحب یو تاسو لرم د نن سبا کوم حالات چلیږي دي حالاتو مطابق مطلب لکه کوم په د کوم دشمنان دي دا بدره دی وایي دوسرا جنگیدل شي ولا دا چې بیا کله وخت چې یو سیاسي ډیګري واخلم ته بیا په سیاست کې در سره غږیږم د دنیا په حالاتو باندې د ما زدي خپل حالات سمولې د دنیا حالات ور باندې خبر ربانی کوي. رسمه محترم یو دقیقه تاسو کیسه تاسو لږ ځان معرفي کړئ. السلام علیکم. اورګزایم سنیم. سمه ده ان شاء الله چې بیا قاری صاحب محترم وایي چې ذکر ډیګري واخلم په دې شي کې به ان شاء الله باس په دې وکړو. صحیح ده. د دنیا حالات او اوس مو بیچارهګان په دغه یو لایف کې مو څوک نه پریدي څوک دی یو چا ایجنټ راته وایي څوک دی بل چا ایجنټ راته وایي خدای مو بي خو نه بس تاسو د دنیا حالات هم رانه غواړي بس موږ د دومره نه رانسو د یو لایف حال دی ورسم کړو بیا به مخکې پسې ځو. ښه دا چې ته کله ښه مزیدار قاري صاحب په سیټ باندې کښېنې بیا ستا دا سوال جوړېږي. ښه ارمان د دې یم ساعت نه تېرېږي راځه قاري صاحب نه دا پوښتنه وکړو دا پوښتنه وکړو هغه پوښتنه وکړو. راځه په خیر ارمان صاحب وایه ارام چې د آیت د قرآن د آیت باندې عمل وکړي خو انفسکم و اهلیکم ناره خپل ځان د اور نه بچ کړئ ظالمانو. یا د موږ وال نور بچ کړئ ځانونه هیر دي نه دینه مخکې لاړل. مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله.
وعليكم السلام. قاری صاحب خیاسته حساب مخدای قراری ده قدرمن سي الله مو قدرمن. قاری صاحب یو پوښتنه مې درلودله یو څو ورځې مخکې ستاسو یو ویډیو مې ولیدله یو خور پوښتنه کړې وه د مور او پلار د اجازې نه بغیر د نکاح کولو داسې زه خپله اروپا کې اوسېږم زمونږ هم داسې یو ملګری و هغوی چا سره چې نکاح وکړه هغه د مور او پلار اجازه یې نه وه د ولي خو هغوی نکاح وکړه خو مسله دا وه چې هغوی مور او پلار دغه جلۍ غوښتل نه چې نکاح وکړي یعنې حلال نکاح دې نه کوي او فقط د دې هلک سره یوازې واوسېږي د دې هلک سره دې واوسېږي خو نکاح دې نه کوي او مور او پلار یې په دې کې خوښه نه وه نو آیا د مور او پلار چې دغه کار خو صحیح نه دی که نه چې دغه کار جلۍ ته وایي چې ته نکاح مه کوه او په دې وخت کې د مور او پلار دا خبره غورځول صحیح کار دی که نه او د دې جلۍ ولی بیا د دې ورور وګرځېده نو د دې جلۍ دا نکاح سمه ده که نه ده ګوري مخکې ما تاسو ته ویلي وو مخکې په هغه بله ویډیو کې بیا دغه څوک چې سکرین ریکارډ کوي خدای دې دوی ته هدایت نصیب کړي دا بعضې خبرې راواخلي او بعضې خبرې ځینې لرې کړي یا بعضې خبرې پرې ایښې وي بعضې خبرې نشر کړي نو په هغه ویډیو کې داسې یو انجلۍ چې کله بالغه سوه دا خپله نکاح په خپله خوښه باندې دې ته شریعت حق ورکړی ده خو داسې نن زمانه د فتنو د فساد زمانه ده نو ولي چې پکې وي ښه خبره او افضله خبره ده اما پلار چې انجلۍ ته داسې دغه ورکوي چې ته له چا سره دا د اوس پلار صفت ده چې یو څوک چاته پرېږدي چې ته دغسې ژوند کوه داسې کوه خو نکاح مه کوه یا دا د اوسي حال ده الله دې ټول وساتي یو نجلۍ کله لور او خور بالغه سوله دا ځای هم ځان ته خپله انتخاب کوي او دې ته شریعت حق هم ورکړی ده شریعت اجازت هم ورکړی ده نو چې کوم ځای د نجلۍ خوښ وي کوم ځای کې دا راضي وي دا نکاح کولی شي دلته خبره داسې وه په مخکینی ویډیو کې چې ما وضاحت کړی خو بعضې خلکو هغه نه ده نشر کړی دلته د پښتنو ټولنه نه ده د مور و پلار مشوره دا لازمي ده ځکه په دې دوستي کې ښه و بد راځي بیا موږ تاسو خو د پښتو ټولنه ده چې د موږ عادات داسې نه دي لکه د نورو قومونو او موږ تاسو اوس هغه عاداتو تم تغییر نشو ورکولی یعنې هغه نجلۍ له ما نه پوښتنه کړې وه چې زه په خپله لاړلمه یا دا په خپله تلل دي د موږ په ټولنه کې یو عیب ده د شرم خبره ده ته کولی سي چې ځای د مور و پلار ته انتخاب کړې ته کولی سي چې مور و پلار سره د محاوله وکړي چې کوم ځای د تا خوښ وي هغه ځای کې نکاح وکړي اما په خپل سر تلل په خپل سر نکاح کول دا د موږ تاسو په عرف کې د موږ تاسو رواج کې دا ډېر لوی د شرم او د پیغور خبره ده کله کله وخت کې په داسې حالاتو کې خبره بدی ته رسیږي دا که اوس د موږ تاسو په ټولنه کې دا پیغور نه وای د موږ تاسو په ټولنو کې قتل ته خبره نه رسیدلی دښمني ته خبره نه رسیدلی بیا که یو نجلۍ دا کار وکړم شریعت اجازت ورکړی پروا نه کوي چې له چا سره نکاح وکړي یو څوک ځان ته خپله انتخاب کې شریعت اجازت ورکړي لیکن موږ تاسو بدلته خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین په دې عرف کې به موږ ځکه رجوع کوو ځکه چې له دې نه ډېر سختترین خطرات بیا په آینده کې مخکې راځي خبره پوهېږي که نه پوهېږي مثلا د مو په پښتنو کې خو دومره یعنی کم علمي ده چې بیا که دغسې یو نجلۍ چا سره نکاح کړی وي سبا به هغه نکاح هم به یې کړی وي خو د موږ په خلکو کې داسې رواجه سبب یې وزلی وی دا څه شي یې کړي دي او څه شي یې کړي دي نه داسې مو ډېر حالات هم لیدل نو دغه نجلۍ ته چې مور و پلار دا خبره ورته کړې دا یې ناروا خبره ورته کړې ده او کوم کار چې دې کړی د ورور په خوښه یې کړې ده حلاله نکاح یې کړې ده بالکل شرعي کار یې کړی ده او دا کار یې جایز کار ده کوم حرج و مشکل شرعا پکې نسته صحیح ده الله مو ملس جزاک الله خیر مننه قاری صاحب دلته ما د یو قاری صاحب نه پوښتنه وکړه بل دلته کې ناست نه خیر دا بل ملګری څوک ده شهید اشنا مایک ته کلاو مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله بنده ذاکر الله ترابی سے مایک کلاو
السلام علیکم قاری صاحب تاسو ټول ته وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب زما دوه درې پوښتنې دي او دا څه نه تشریح په غواړم. یو نه حق ویل نه دا هر مسلمان باندې فرض دی کو نه یو واجب یو عالم باندې فرض دی حق ویل او چې کوم سره حق وایي د دې نه زیاتره خلک مرګرتیا نه کوي په داسې وخت کې نه څه کول پکار دي دا بل پوښتنه ونه لګ روسه وکړه دا تشریح چوټه به قاری صاحب په حق ویلو چې څوک پوهیږي باید حق ویل وکړي چې وسو طاقت وي که وسو طاقت نه وي باید د خپل ځان حفاظت او ساتنه وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي من رأى منكم منکرا فليغيره بيده. کله چې د وسو طاقت وي قدرت وي کوم تکلیف سره پریشانی سره نه مخ کیږي نو هغه د امر بالمعروف وکړي کچې د منکر ناروا کار وګوري په لاس سره د منع کړي چې دا هغه زورور خلقو ته الله جل وعلا دی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا امر کړی دا خبري ورته کړی اوس فإن لم يستطع فبلسانه دا بیا دومره درجه کې ایمان ده چې کدی په لاس باندې طاقت نه وي نو په زبه باندې منع کړه کدی وسو طاقت وو په زبه باندې منع کړه لارښوونه ورته وکړه هغه ورته بیان کړه که بیا دیم ځای نه نیودل او په درد نه درته خوړل په تکلیف او پریشانی کې اچولې نو بیا امغه د منکر کار کوونکی زړه کې بدی سوسه دا هغه کومه درجه دي څه شي ده د ایمان ده وذلك اضعف الايمان کله چې وسو طاقت وي حق دی بیان کړي لیکن نن خو حق دا سره سترس کروټه ده سرس کروټه بدنامي به در باندې راځي چې دا ډیر خلق نسي زغملای پاپی به در باندې راځي چې دا ډیر خلق نسي زغملای دا یوازې د یو څوک ویسي هغه وزغمي او ټولو ته چیلنج جوړ کړی وي چې ته ټاپی را باندې لګاو تهمتونه را باندې لګاو زه به مې خپل دین دفاع په نه را باندې کوم ان شاء الله نو هغه تر انسان پوری طاقت لري ښه الله مملسه بل قاری صاحب محترمه همدومره به کافي دا اوس یو ساعت مخکې خو ابو اسامه صاحب نه هم دغه پوښتنې کولې هلته وکړه یو ساعت هغه ورته لګي اوس په دلته راغی هغه دا پوښتنې نه غنور پوښتنې وي هغه منیر شاکر باندې باس ول چې منیر شاکر چال کافر دی منیر شاکر یو بیان کلیپ پلی کو چې غوي د انسانانو چمجونه پیدا شوی دي انسان د غلطي دی کیږي ټول مرد الله اته الله او رسول اطاعت کړو خلکو ته دعوت ورکړو جمع ورکولې خلک د الله کور ته راباله صحیح د غلطي دی وشوله په دې باندې کافر شو ما او ته ویل چې دا غټ قرآن پرو دی او د قانون څوک نه مانی دا مسلمان پاتې کېدې شي ټول قرآن نه لا موږ نه دې څه پوښتنه ده بل پوښتنه دې شي ست بل پوښتنه مې دا چې عالمي مثال کې څه غلطي ملتي دی وشي په دې عالم باندې له تهمت لګول دا ښه کار دی دا غلط کار دی ګوریا الله مملسه دې جواب ته غوږ څخه غلطی له هر چا نه کیږي له غلطینا یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف ده غلطینا یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک او معصوم ده نور له صحابه و نه راواخله الی یوم القیامه له هر انسان نه به غلطی کیږي سهو به کیږي اشتباه به کیږي لمونږ نم اشتباهات کیږي لمونږ نم داسې شیان دي رب جل وعلا نبی بخنه غواړو او بخنه مور باندې غوښتي ده او غواړو رب جل وعلا دې په غشانو موږ ټول مؤمنانو ته بخنه وکړي سي هغه د رب جل وعلا د خفقان سبب کیږي خبره دلته تر غلطي پوری فرق ده په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې استهزاء کول دی الله په دین استهزاء دی الله په احکام استهزاء کول دا کفر ده الله جل وعلا وايي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم دا خلق موږ لیدلی دي چې رسول الله په احادیثو یې پسخن وهاله دا خلق موږ لیدلی دي په رسول الله یې پسخن وهاله دا خلق موږ لیدلی دي رسول الله احادیثو ته دي مجوسیانو خبري ویلې دي دا خلق موږ لیدلی دي په خپل پیغمبر غیرت وکړي دي الله بندگانو زه دغه بعضی مسلمانانو ته وایم بعضی مسلمانانو ته دی الله خاطر وکړي په محمد رسول الله مو غیرت وکړي چې په قبر کې د رسول الله پښتنه درنه کیږي په قبر کې د شاکر پښتنه نه درنه کیږي په ورځ د قیامت دا پښتنه رب درنه کوي چې په دین او په پیغمبر د څومره غیرت کړي او په منکرینو د احادیث الله پښتنه نه درنه کوي تنرسه د خپل ځان حساب دی په دنیا کې جوړ کړي بل چې په حسابونو پسې ما ګرځيږي